طالبانو ته د امریکا تازه او غټ خبرداری په سلامونه مو هرکلی کوم. هیله ده چې روغ جوړ به یې. ویډیو را سره تر پای وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ښوونځي پرانیزي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډراس پرایس پرون پنجشنبه د اپریل په 14مه یوې پوښتنې ته ځواب ورکولو پر مهال وویل چې د طالبانو لخوا د نجونو د متوسطه ولیسې دورې د زده کړو ځنډول به میلیونونه افغانان لاهیلي کړي. امریکا طالبانو ته وایي چې د نجونو د ښوونځي نه پرانیستل به جدي پایلې ولري. ټاکل شوې وه چې د طالبانو حکومت د ژمنې سره سم د نوي تعلیمي کال په لومړۍ ورځ په دغه هیواد کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي، خو طالبانو ویل چې د پرېکړې احترام رسانې پورې ځنډول شوې ده. امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو ویان د وین پرایس د ښوونځیو بندېدو په اړه د طالبانو پرېکړه هغوی ژمنې خلاف بلي. ښاغلي پرایس په وینا که چیرې د هیواد نیمایي نفوس له زده کړو محروم شي، هغه هیواد په سیاسي او اقتصادي برخه کې پرمختګ نشي کولی.